کم ثواب دے او کسو کی دی سینے پوری انیسی دا عزت پتوگا نو پدے کم ثواب دے اللہ فرمائی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب چه سوک دا اللہ دا ہدایت او دا دین دا نخو قدر کئی ویدا دیر دا اخلاص عبادت دے راغلی رونو گورے دیلا ندے چه منگ دے صرف خکولو تاخ کے دے کیدو او یادی والخکولی کمیس جوڑ کی وروائی چو او یادی تی رومال توکو یادی خکولو دیلا ندے راغلی ثواب پکشتا خودے مقصد ندے راغلی سل دے قرآن شریف دراتلو مقاصد دا بیانو یو مقصد دا قرآن شریف دراتلو دا دی چی منگی تلاوتو کو دا طولنا لان دی مقصد دی سوک چی دا قرآن شریف تلاوت کئی نو خدای پاک پہ اجر و ثواب ورکئی لکہ حدیث پاک کی رازی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو به حسنہ والحسنة بعشر امثالها ویچے سوک یو حرف دا قرآن شریف اولولی اغلب پہ لسنے کے اللہ ورکئی او بیا فرمائی لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف لام میم و یو حرف ندی دری دی نو چی چولوس نو دیرشنے کے باپے ملوش بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تاسو ټول درزی دا بسم اللہ نور لس حرف لري نور لس چې چا بسم الله ولستلا دلب په خدای لس کم 200 نیکه ورکی څومره لوی فائدہ ده لس کم 200 یو رکوټ ایت د قرآن شریف شروع د قرآن شریف دا الله د نوم نشوي او د هر سورت په اول کې بسم الله لیکل شوی ده او صحابه وی مونږ به د یو سورت اختتام او د بل سورت شروع په بسم الله پی جندله چې بسم الله به نبی علیہ السلام او فرمایا نو مونږ به دا نوی سورت شروع شو د خدای د نوم نشورو کتاب حدیث پاک کی راځي كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر وی کم کار چې ستا د زړه د شوق کاری او مقصودی کار دی وی او د الله د نوم نه د شروع نکا وی دې کې برکت بني دا به نقصان او بچس کې نو بسم الله وایا کوټې ته چې خپدن نکې نو بسم الله وایا ډوډۍ چې خوري وی بسم الله الرحمن الرحیم حدیث کی راضی پر یو بسم الله باندې عمل دیو کو وی چې څوک ډوډۍ خوري بسم الله پی وی نو شیطان د سره ډوډۍ نه خوري او چې څوک په ډوډۍ بسم الله نه وی نو شیطان د خپل پلیت لاس په دا ډوډۍ کې وردن نه کوي نو ستاسو خیال چې شیطان خو پلیت شی دی نو په ډوډۍ کې د ګندګي اچي نو چې تا ګندګي خوري نو بیماری باندې نه پیدا کیږي الکه کینسر دی الکه د پلان کې زیړې دی الکه د پلان کې بیماری ده نو ګند خوري نو نه جوړ کیږي بنا اگر ډوډۍ خوري چې پاغه د خدای نوم نه دی اغشته او حضور پاک کوئی پدې ډوډۍ کې ولا شیطان ګوته والی دی نو شیطان خو پلیته ګوته پکې وای نو چې پلیت خوراک خوري نو ته بسنګ نه جوړه کې هغه پلیت نه چې موت علی خوراک حرام دی هغه پلیت نه خو د شیطان نجس او ګندل اسونه پکې لګېدلې دي یو ځای کې نبی علیہ السلام مبارک سره یو صحابی ډوډۍ خوړله دا هغه صحابی نه بسم الله یې راشوه نو په دامیانس کې وطن یاد شوه نو وی فرمایل بسم الله اوله و آخره
اول او اخر د خدای نوم وې نو نبی علیہ السلام او خندل چا وتوی د الله رسول ول دی او خندل وې د چې ډوډۍ شروع کنو شیطان د الله سره لاس یو ځای کړو پکې ولا ګوته واله او شیطان دا ډوډۍ په خپل مو سره خوړه نو چې بسم الله وې نو شیطان الټه وکړه ټول چې سي خړل ټوله بار رو غرزول نو مال په خندار یو بل صحابی راغی نبی علیہ السلام ډوډۍ خوړه او صحابه وسره دي یو باندې سراغه غنوړې په یو دو غپ خلاص کړه حضور پاک کو فرمایل وی کده د خدای نو مغشت وی دا ډوډۍ بس تاسو د ټول د پاره کافی و وی د خدای نو میوانه غش نو یو په بسم الله چې عمل کې نو رزق کې بری برکت شیطان به پکې ګوته نه د یو بسم الله د عزت خبره ده کوم تفسیر ابن کثیرم لیکلی دا تفسیر کبیرم د بسم الله په فضائل کې لیکلی او علامه قرطبیم لیکلی یو لوی سړی تیر شوی د بشر حافی وته دا بشر حافی مخکې دا شراب خور شراب سکون کې او شراب بیس کړ او گانو بجانو پا دی کلبونو پا دی دمتوب پسی بگرده ده یوزل تلیو شراب خانه تا پا شراب خانه که ناسته و شراب اسکلی او رباب کباب سندری شروع دی دیکی یو سلی راغی یو عالم و عالم لوی عالم عالم وی ما خوب ولد او پا خوب کی رات رب العالمین فرمائی چی ورش پا بشر حافظ ما سلام ہوا زراویخ شم پا سوچ کی پریوتم چی خدا دا سمانا زمون پا دا علاقہ کی خوب بشر حافظ دا یو کست چی اغاغ شرابی دی کبابی دی او دمباز دی بل خو نشته وی بیا می خوب ولید بیا راته الله فرمای چې ورشه پاغه بشر زما سلام وایا وی بیا راویښ شم چې د خدای سلام دته څنګه ویم دا خو ډېر ګنده سړی بیا می خوب ولید خوب کې می تپوسو که الله ما ته دا سړی وښایه ته نه پیژنې الله دا یو پیجنم خواخ استاد سلام لیقنن جدستا سلام ورو رسوم ویم دق سڑی توایا لالم تپوس میں کوي تری دی شراب خانے تا ورپسیل تلام چلان دروازے والا چکم دا شراب خانے سوکیدار دے اولا روت مولانا سے پٹکے والے دے کونٹے و سرد او شکل خمزیدار کلی اگه وی چی مولانا سیب دا شراب خانے پا بازار کے ذکر او دے کلک تا سنگر آگئی دا دے دمتوب دے زیتا سنگر آگئی خدا اللہ حکم دے حضرت تازو سنگر آلے دا علماء نیکان ورسو قدر کئی دیر خدا کی سگرٹس کی منگے پی جنومنا چی منگوی نظر سگرٹ لاندے و غردی مخبل طرف تاواری تو امدام خدا چی دا مولا قدر و خیال ساتی یا نسوارا چی خلپتا کی دا خلقو منگم وصدان نا غرزو او آیو ورطا چی دا شیخ ندے خو باہر کے بعض وقت پیدان نا غرزو چی دے حیاء کئی منگم حیاء کو ارچا کے حیاء الویشی دے خدای دی پا من کے حیاء پیدا کی نو چې څنګه وته وی څنګه راغلی سیب وی بشرشتا وی یو سیب وی आवाज کا وتا وی سیب اخو شراب سکلی دی او نشه پروت دی ورشوي رقاو ما ورته یاد ک چې پلان کې استاد راغلی مولا سیب دینا هغه د خپې نه ونیو اخو شرابو کې پروت غانې بجانی دمو ته غړې دا او دی مس پا شرابو کے پروت تے وی استاد کلی اگا پلان کی مولانا سیب راغلے دی وچی دے ووری دل نیغ را پاسد چی دا جوڑ اسرائیل علیہ السلام راغلے دا مولا پا شکل خدای خیر پا کی واجے نو بیا دا انسان باندے چی ذہنی دباو راشی خوب تیو تختی نشت لارا
څوک دې پلار ما سره څه کار دی څنګه راغلی دی بس په هیبت په یریدو په منډه راغی سلام علیکم مولوی صاحب ورسره سلام وکړ څنګه راغلی حضرت تاسو دلته وی تعالی مې یو زیر خوشخبري راوړې البراته وی اله خوشخبري درکوم وی بالکل وی ما 3 شپې رب العالمین په خوب کې لیدلې دي او 3 شپې راته پتا سلام ویلې دي او مې سب استاد سلام لیک نه دي اخو شرابي او ډمباز دي وی هم دغه شرابي او ډمباز بشر باندې زما سلام وای اوس دوا چې سدي کړی دي ساملو خایوس الله خدا سی او ګناګار له سلام زما په واسطه نه را لېږي څه چل دې کړی دی وایه څه دې کړی دی بس بشر په جړا شو بعض انسان چې ویښ شي که نه دا ویښ هم لویه خبره ده ډېر خلک یې د خدای عذابونه پرې راځي دی نه ویښېږي همغسې ودي ډېر خلک یې د خدای نعمتونه وله راځي دی ویښېږي نه ویښېدل پېژنې الله ته توجه نه برابرېږي اس قسم توجه الله ته نه ډېر خلک داسې وي څپېړې وله خدای ورکړي دی ویښ نشي خوشحالی پې راولي دی ویښ نشي ناګانې رونیسي بیا توبې وباسي او د فریاد ځای بیا نه په ژړا شو خسب بالکل یو کار شته هېڅ مې نه دي کړی نه مې مونځ کړی دی نه مې چېرته نیکۍ کړی دی او تا ته زما ژوند مولانا صاحب معلوم دی چې دقه شرابو نه مې ژوند نه تېرېږي او د ټنګ ټکور نه مې زندګي نه تېرېږي یو کار مې کړی دی دا ما ته معلومېږي چې دا هم د هغې وجه ده هسې دي یو ځل په لاره را روان وم یو کاغذ په ځمکه پروت په هغه کاغذ چې مې وکت په هغې د خدای نوم بسم الله الرحمن الرحیم دا پې لیکلی شوي ما زر روچت که چې مې روچت که نو مې څنډه صفا مې که خوشبویي مې پې پورې کړه او په خپل پټکي کې مې کاغذ کېښه د خدای نوم دا زما د سر تاج پخوا به د خلکو زمونږ په دې وطن کې هم دې بوډاګانو پټکي په سر د فامتا پټکي به یې سر نه تاو کړی د افغانستان کې هم رواج دی یوازې ملا نه چاو پټکي په سر کړی د پښتنو مشران مونځ به یې کو که نه خو پټکي به یې په سر کړی اوس هم د دې بنو او د دې کرک د دغه علاقو خلک دا پټکي په سرئ که ګیره یې وي که نه خو پټکي په سر کړی وزیرستان او دا خلک نو ما صفا که او خوشبو مې پې پورې کړه او د پټکي په ول کې مې کېښود چې دا د خدای نوم زما د سر تاج شو بس نو چې زه کله شراب خانې ته راځم نو پټکي دقه ګوټکی وې ځان کم دنې نه وړم د عزت کوم او چې شراب خانې نه کله اوزګار شم مخلاص وینځم صفا کم نو بیا دا پټکي راوانم دا په دې سر کم د خدای د نوم د دې ادب او احترام د وجې نه الله ورسره مینه وکړه خدای په خپل سلام راولېږه نو خدای پاک ویښ که دې سره ویښ څنګه شو د هغې نه پس لاړ توبه وویسته او نیکي یې شروع کړه لوی عالم او لوی بزرگ ته خدای پاک جوړ کو او زمونږ د علماو او زمونږ د بزرگانو چې دا څلور کومې طریقې دي په دې ټولو طریقو کې د دې ټولو پیر او استاذ راځي اوس لوی شخصیت د کراماتو خاوند ته خدای پاک جوړ کو یو آیات پټینې آیات عزت یې وکړه صرف عزت یو پټینې آیات د خدای د نوم عزت یې وکړه د هارون الرشید ښځه زبیده نیکه ښځه وه دومره نیکه ښځه وه چې مکې مکرمې ته یو نیر راوستی دی نیر زبیده اوس هغه نیر اوبه پکې نشته او اثر یې شته ځای په ځای د عرفات او د مزدلفې په دې غاړو کې اوس د نیر دیوالونه شته اوبه پکې نشته دا یو لوی نیر یې راوه ځکه مکه کې اوبه نه او ډېر لوی تاوان یې پې وکړو په هغه زمانه کې پې په لکونو کروړونو درهم لګولي دي وی چې دا ټوله بادشاهي مې پې خرڅه شي خو دا به کوم
لوی نیره راوس دا یو نیکی دوی بنیکی سوا هر کال به حج لتلو اعلان بیکو چې کم غریبانان خلق دی دا به ټول مفت او خیراتی حج لبوزم په زرګونو خلق به خیراتی حجونو لبوتل او دا غي د ټولو خرچه او د ډوړې تنظیمات به دی په خپل کو او په محل کې چې کم شاهي محلو گورنر سیکریټریټ چې توته صد پریزیډنسی چې وته صدر محل پاغه کې چې څومره ملازمینو د چپړاسی نوالا بشتی څوکیدار مالی سیکریټری بابو ډایرکټر چې دا څومره نوکرانو دا په زرګونو دا ټول به د قرآن شریف حافظانو وی چې زما په کور او په محل کې څوک خدمت او کار کوي چې دې جاروم وي چې د خدای قرآن وي او کدی بابو دې او دې پنم خدای چې دې د قرآن شریف تلاوت کوي چې زما محل کې هر وخت د الله د کتاب یو گونج او بعض غلامانو او بعض وینځو لبه انعام ورکو انعام به سو وی چې کم غلام قرآن یاد کدا بازادي کم وینځ چې قرآن یاد کدا بازادي مطلب دا چې ډیر زیات تعداد کې خلک قرآن شریف یاد کوي چې ملشوا دومره نیکه خزاوه او د هارون الرشید بادشاہ خزاوه چې مړه شو نو چا په خوب کې ولیدل وی الله د سره سوکل وی چې کله الله ته ور مخامخ شو نو را پیدم چې خدای تبارک سره سکه واقعي د خدای دربار کې رونو درېدل دا ګور ډیر ګران کار دی انسان الله دې راته آسان کړي او چې خدای دې یو تپوسو کدا تپوس بر زمون تاسو نه غوري الله کوي پیغمبرانو نه هم تپوس کوي الله د پیغمبرانو نه به تپوس کوي سماوي ورتا ماذا وجبتم قران کې وای وای کنا قوم تم دعوت ورکو چو منل او چو نه منل او من نبم تپوس کئی عیسیٰ علیہ السلام نبا تپوس کئی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین تا دی خلقو طویلو چی زما او زما دا مور عبادت کوئے ابوئی ما قلت لهم دا اللہ ما ندیوی چې ما سویلی دی پروردگار ته په خبرداري روایت کې راځي چې الله د عیسی علی السلام نه دا تپوسو کې نو په عیسی علی السلام به دومره بوج راشي چې د هر وختنه به د خولې په دې وینه راوځي دومره سخت خبره ده الله دربار کې ودرېد مون خلک چې تاریخ می او جج لزو یا چته یو ډایرکټر سره ملاقاتي یا چته یو سیکریټری سره ملاقاتي یا چته یو میلمه ملاقاتي نو موږ ځان سونه خشته تیاری د ورځ شپې نه وته تیاری کوو خدای هغه د ما پلان کې جوړو ویزا او سار وختي را لسریکا او سپلې پالش کوته او ځان تیار کوته د پیسې تیاری مو کوچیره دي 400 په خبر تدم کرایم ولا برابر کم د پټي غوندې افسر مخه ته چې زو درېګم نو زه څومره تیاری د جامو د سپلو د پیسو د دولت د تحفه تحایف پورې زکم او لوی رب ملاقات لمون روانو مونږ تیاری ونکړو نو موت چې افسر لذي سرګو ببر سر خو څوک نه ور دی ولاب سرګومنس کی ګیره ګومنس کی شکل مزیدار کی خدای لزوم شکل مزیدار نک افسر لذي جامع مزیداری کی خدای لزوم جامع مزیدار نکړه افسر ته چې مخامخ ولاړی نیغ ولاړی غلطیونه کم چتا موبایل التنه بن کې سي نرنګ پیراجي شي بیزته مې نکی او خدای ته مونږ ولاړیو قران حکیم دا مانزه کې چې الله ته ولاړیو نو مونږ خدای ته بے توجه ولاړی اکثر موبایل کولوي او سه به داسې ټنګار پکې شروع شي چې د حد دا خدای تصور پړه کې کېنه الله ته درېدل ګران کار دی نو چې مخامخ شم زبیدی سدی روڑی دی خدای او سوویم
وی تا خو ډېرې قربانۍ کړي دي، ډېر صدقې د قرآن خدمت ته کړی دی، خلق د حجونو له بوتلی دي، فلان کې فلان کې فلان کې فلان کې دا نیکۍ دی ډېرې کړي، ډېر مریان وینځې دی ازاد کړي دي، په ډېرو خلکو د قرآن شریف یاد کړی دی، تلاوت ته ډېر خوښ و. خو زبیدې دې کې ستا څه کمال دی، دې کې ستا څه نشته، دا ټول خو زما احسانو چې ما ښکلې پیدا کړې، خشته مې کړې، او د بادشاه د تره لور مې پیدا کړې، او د هغه نکاله مې ور رسولې، نو دا هر څه دې وکړل. که ما چېرته په یو غریب کور کې پیدا کړې وي او په شکل مې توره پیدا کړې وي او د بادشاه نکاله نه وي راغلې، تا څه کولی شو؟ وایه د دې جواب چا سره شته؟ تا به څه کوي؟ یو غریبه ښځه مې پیدا کړې وي، شله مې پیدا کړې وي، لنده مې پیدا کړې وي، تا په چا حج کولی شو؟ تا خیراتونه کولی شو؟ دا خو زما احسان ومنه چې ښکلی مې پیدا کړو، بادشاه مې د باندې عشق کړ، بیا د هغه نکاله مې راوستی او بیا مال دولت مې درکړ، زړه کې مې د لمینه واچوله د عبادت، ستا پکې څه دي؟ اوهو وی چې ده وی مې چې زه غرقه شوې. الله فرمایل ای زبیدې په یو عمل دې بخم، یو عمل دې کړی په هغه دې بخم. غلی وم ادا ده چې یو ځل یې بانګ وې تا ډوډۍ خوړه، تا نوړی اوچته کړې وه دې خولې له دې راوړه او دې کې بانګ شروع شو، الله اکبر. نو تا زر هغه نوړی واپس کړه، لوپټه دې په سر نه وه، لوپټه نه وه، نو هغه نوړی دې په پلیټ کې واپس کېښوده او په سر دې لوپټه برابر کړه چې بانګ وایي. اوس هم که دې خیالي نو دا ښځې اوس خو نشته، خو پخوا داسې وو، اوس نشته. پخوا دا مشرانې ښځې به وي چې بانګ به شروع شو زر به لوپټه برابر کړه، بلکې دا قسم دی دا ماشومانو جینکو به هم لوپټې په سر برابر کړې، مور به ورته د بچي لوپټه په سر واچوه بانګ وایي. داسې وکه نه وه دې مشرانو ته تپوس وکړي، رواج اوس ختم شو. ډول به روانو، ډول دې ودونو کې چې جومات له به راورسېدو بند کې جومات دی، داسې وکه نه جومات خو څه کې چې د مولا کور به و، زمونږ د سړک باندې به اکثر واده به ډول به ته چې زمونږ دروازې له به راورسېدل په ډول بند کې د مولي صاحب کور دی، چې هلته به روان شو بیا به واورېد. مولا کور څه کې چې زیارت له به ورسېدل ام بیا ډول بند که، داسې ده که نه ده؟ احترام په خلکو کې اوس هغه قدر نشته. مولا مخکې بچا سرتور سر به څوک نه ګرځېدل، د مور پلار مخکې بچا سګرټ او نسوار نه استعمالول، اوس یې پلار په خپله ټي وي ته ګوري بربنډو ښځو ته، نو زوی به ورسره نه ګوري، لور به ورسره نه ګوري. پلار په خپله معاشره ګنده کړه، پلار په خپله د خپل پلار مخکې نسوار کوي، سګرټ کوي او بېهوده خبرې کوي، د زوی به د مخکې نه کوي. سیسټم ګډوډ شو. هغه بورقې د ښځو څه شوې، هغه غټې بورقې چادرګي شو، لوپټې ته جوړې شوې. هغه چې واده به وشو دې مشرانو ته یاد دی، او ناوې به سور و د پلار کره تله، نو په ټانګه کې به ورته شاته څادر تو کړی و که نه؟ وایه که نه؟ او په کوچوان په منځ کې به هغه سیټ کې دننه څادر لګېدلی و که به نو لګېدلی؟ الله اکبر. څه شو هغه حیا؟ شاته به غټ څادر تو به او کوچوان په منځ کې به هم څادر، او کوچوان ته به وي په سیټ ډډه مه وه، مخکې کښېنه، دننه به پکې پټه ناوې ناسته وه. اوس خو ناوې الله خو لا بل موضوع ده، هغې خو پنسې ګیټو دغه کونډو ته رسولي، جړل به ناوې چې به ډولۍ کې چوله چغې به والي، حیا وه پکې، خواهش د واده د ښځې به مو خو جړا به یې کوله، حیا وه پکې، او په پردو کې به بنده راوسته. اوس چې د مټه ونیسي اخواشه وي زما خپې څه شلې خو نه دي، په خپله موټر ته خېجي، نو څه ګناه نه ده، خو حیا لاړه پرېوت، ختمه شوه. الحیا نصف الایمان، حیا نشته. د خدای د نوم نه حیا مونږ کو نه کو،
رښتیا وایه تاسو ټول دلته موجود ناست یې چې کله بانک شروع شي او تا چا سره خبرې شروع کړي په موبایل نو خبرې بندې خبرې څوک چېته بندې که د خدای د نوم نه د حیا کوله نو فورا به د موبایل بند کړی ورورې بانک وی غلی کا وروسته به خبرې کوو دلته په مانځو درېږي الله اکبر اقامت شروع شي تا ته رنګ وشي جومات نه وځي هغه ګوټ کې ورسره خبرې کوې تا له حیا د خدای نه راځي خدای مخکې دی که د انسان مخکې دی په کار دی چې رنګ راغی او د مانځه وخت فورا بند کا وروره جمع ودرېږه وروسته به خبرې کوو په جمع ودرېږه دا حیا څه شو تا چې ته ټي وي ریډیو بند کړه د بانک په وخت کې د مانځه په وخت کې نه دې کې کمالات دي ګورې مونږ دې کمالاتو نه یو خبر څه وایي وته وی تا بانګي وی سر دې سر تورو نوړې دې لاس کې وا چې بانګي وی زر دې نوړې واپس پلیټ کې خودا او هغه لوپټه دې په سر برابر کړه نو بیا دې نوړې اوچته کړه او خلی لري یوړه زما د نوم دغه احترام دې کړ دې پدې دې بخمزه جنت ته د خدای د نوم احترام کوه نبی علیہ السلام فرمای یو بسم الله الرحمن الرحیم چې څوک او یو دروازه بند کړه شیطان به دا دروازه نه کولاوي فرشتي به دې کور حفاظت کوي هم بسم الله پرېخل زما یو دوستو اوس مړ دې خدای دې وبخي یکدم مالدار ډیر مالدار او داسې مالدار چې کورونه په حیات آباد کې پیښور کې دې په دې بنگلې واغشته او یکدم را پریواته او بنگلیم خرڅی شو خپل کور نه مر پسې لاړ او غریب مړ شو یو ډرایور یو داغه نه یو دل تاسو کالکا میدانه خودری رچت شو لاړ په لګه زمانہ کې او بیا په لګ وخت کې ډیر لاندې را پریوت چې دا ولې څه چلیو کو چې ته په ګندګي رو پسې سر شو کسه چلو ماته وینا جی د دې عمل او پاغید عادت وې اقه عمل سره لاندې لاړ مې سو وی یو ځکه گاډي واغشت نوی 0 میټر موټر یې واغشت وی ماغه چابی را واغشت ولا مورګه چې نه کا ها چابی د خود بسم الله وایو د خدای پنوم او دا چابی توکا وی ما ته وی ز هغه گاډي علم چې به د خدای د نوم نشټاټيږي ما په 5 روپے ورکړي او یې مې چې لاړو خو دې د پیسو سره باز سړی نششي نشه نو کته ډیرم نششوي د خدای سکول شي لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا بكبر مکوا د کبر چال پر مقدس مکوا کو ډیرم لوي شي دا سر د اسمان ته نشي رسولي او د خپل په دازمکه نشي ورمنډلي سبب ډیر لوی سړی شو ډیر لوی سړی او ډیر مالدار شو ډیر ټوپکې د مخ کې روستو دي او په دې خېټه د شپې 12 بجې او دل درا وستو ټینګې دې شي بیا دستونه د باندې ولا ګول پرتوک کې بدن دستونه بیګي ځان ډیران ته نشي رسولي د یو غاخ باندې ل دل را وستو ټوله شو بیا چغې وي څوک یې در نشي لر کولې در باندې بیماری را وسته خطرناک سبق یې وسره بیا شفا هسپتال ته زمو کراچۍ ته زمو غاخان ته جنخه کېږم او ټول جیدات بخرسه رونو ځان کې عجزي پیدا کې د خدای نوم ار وخت ډوډۍ او رزق پر د شیطان نه محفوظي دا د بسم الله فضل یو آیات دا خو برکتونه شو د قران د یو آیات برکت تلاوت د قران شریف کو سونه فائدې دي پکې بعض سوراتونو کې څومره فائدې دي یو سړی وی غریبیم نبی علیہ السلام وی ماسختن چې سملی سورته واقعه وای فقر به ختمي مالدار بشي یو سړی وای حاجت مې نه پوره کیږي نبی علیہ السلام وی سار وختي سورته یاسین وایا الله به جت پوره من
یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجه حاجت پدی پورشی یو سړی وای لیکه می کمی دی وی سورہ اخلاص وایا کنه قل هو الله احد سورہ چې درې دره دی وی د قران شریف د ختم برابر ثواب بل درکې سورہ یاسین کې یو ځل اوه د لسو ختمونو برابر ثواب بل درکې مور مینا جوړه ده پلار مینا جوړه دي جی او ډاکټرانو ګرځو نه خي سورۃ فاتحه وایا کنه په مانځ کې چې وایو نبی رسول الله په دې کې شفا ده مثال به درکم صحابه کرام یو ځل تلو په یو لار تیرېدل والته یو ګودر سره شپشو یو کلیو د ګودر په غاړه هغه سره شپشو دا خلکو نه ډوډۍ وغوښته چې مېلمانه یو هغه ولا ډوډۍ ورنکړه اتفاق ته ګوره خدای خو مهربانه بادشاہ دی د قوم چې کوم مشر مارو چی یا لړمو چی منډه والی فایده نه ملاویږي او یا لکه وی دا مېلمانه راغلي دي ګورو کدي کې څوک دمګری وي دوی لراله وی هل فیکم من را وی تاسو کې څوک دمګر شته بخاری شریف او ترمذی شریف دواړو کې دا حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه ما وته چې او د دماچو د دمګری ولې چل څه شوی دی ان سیدنا لو دی غزم مشر مار چې چلی دی لړم چې چلی یا مار یا او مونږ ولا منډه ترړو والے هو سړی خکېږي نه ورو زیاتېږي نو قدم درځي نو راشه واچو وای مې چې او بالکل دم راځي الا راشه څنګه دم واچو شو پړق بچو بیګا مودنه ډوډۍ او خور ډوډۍ امرا نکړه او خیراتی دمونه غوا دا ټکی پکې ګورې ما وې دا پړق حدیث کې نشته خیراتی دم ناچو وی سغواړي وی سلويخ ګړې چيله برا کوي دې ته شکرانه وای تاسو شکرانه ورکړئ حمید علي استاد چې دم واچي نو په خوا باندې په خوا 15 پیسې ریټو دم نه 15 پیسې و دا مخکنه خبره مشرانو ته یاد ده خبره اوس پیسې څوک پیژني نه بیا ورپسې 15 نه شو یو نسبو یو بو سره څلور نسبو یو بو سره نيزو دا څه وکنه بابا بیا ورپسې 15 پاو شو یو روپیا او څلور نه ریټ رو زیاتې ګرانی ده اوس بیا 15 روپو ته خبره راورسته یو سړی دا چا زویرا اوس ودا جاړي دم په واچو استاد په دم واچو اما شوم چې کور ته بوته لک سات پس راغ استاد یا ماشوم کو جو ټیکو او چې کور ته مې ورسو بیا په جړا شو وې د 15 روپو د دم زور د کوره پوری وي شکرانه لکه ډبل کې چې کار کیږي کې دي دا د شکرانه ټکی ورته ګوري مونږه خو دې ښا وی لکه سلويخ ګډه چيله ډېر شعر یاره بس د درکو یې ده خو دم واچ سړی را نمرې دم یې په واچو او سورته فاتحه به په لستلو چف کوله به د دمو سړی جوړ شو اګړه چيله ته غونډې بوت ایو وته وی لکه د خدای په کتاب د مزدوري واغی لا تشتروا بیااتی ثمنا قلیل دا خو ګناه ده ابل وتوی لکه ما څه په ګناه خو پیسې نه دي غشته ما خو په یو نه کمل پیسې واغشته فیصله پدیو شوې ده د نبی علیہ السلام نه به تاسو کو چې پیغمبر علیہ السلام وایي چې ناجیز دي نو بیا به واپس کو او چې خم کړی دی وا به هلال المدینه شریفه ته نبی علیہ السلام ته الوي اول خو هغه ولر دي دم تحسینو کې خدام دی چولې بیا وته وای وی سه بم ته سلوي غړ چيله راول په فوجرت کې په شکرانه کې دم خکړی دي کنه حضور پاک وته فرمای بخاری شریف کې راځي ان حق ما خستم عليه اجرا لكتاب الله وی ډیر بهترین او مزیدار اجرت او اجر هغه دی چې د خدای په کتاب دی واغشت دا خدای په ګناه خدای ډول سروت خدای نه لګول دا خدای په کتاب دی واغش نو خدای وکړل او اجعلوا لي معكم سهما وی ما لم پکی سراکه علماء لیکي چې نبی علیہ السلام کی سپدی وجه وغوښتا چې دا شی جواز معلوم شي چې دا شی په دم پیسې غشتل جایز دي
ګناه نه ده. او کته وی چې قران کې راځي چې پایاتونو پیسې مال نو دا غي ګڼ جوابونه دي، خو آسان جواب برتاو کوم چې او خداده عظمت وته وي چې ماخله د آخرت ثواب وګټه. یو سړی چې له مزدوري کې سار نمازیګره پورې نو اړو مزدوري ته نه دي نو ثواب یو شو کنه، او که الی نو ګناه پکې نشته، کنالی نو خبره ده، نو کنالی نو خبره ده عظمت ته، او که الی نو رخصت ته جواز پکې شته. د احسان جواب دی. اوس با ستا پړه کې یو سوال لازم ته به وایې چې یاره ملا صاحب زه خو هر سهار یو حاجت مې دی سوره یاسین یو ځل نه لس ځله ویم، حاجت خو مې پوره نه شو، او بابا مې ناجوړه دی چې دا خوله مې کوپی شو ان ختم او دا سورة فاتحه سهار څه کوي چې لس ځله د شوه روز کې ویم، اخو نور هم زیاته شوه، اخو خکیږي نه کټ ته ورسېده، کټ نو په ځن کدن نه ورسېده، د دغه نه دې منې کړې ما دا ډاکټر نه چې سورة فاتحه وایه ملا صاحب ډاکټر نه دې منې کړم مور مې ځن کدن شو تا به وې، او سورة واقعه خوار ماښام به ما او غریبي خو مې نوره زیاته شوه. د مارونو تاسو نه تپوس کوم دا ما چې کومې خبرې وکړې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلی دی، نو حضور پاک دروغ وای رښتیا وای. نو دا سوال جواب بدی سیوس. نو دو قسم اسباب دی، یو روحانی دی یو مادی دی. مادی اسباب دا دی لکه چې کم شیخ خدای سره پیدا کړی دی او دې پسترګو وینم ظاهر کې بدنی اسباب او بس کم، نو که عقیده مې پشته کې نشته نو تنده مې سره ختمیږي. ډوډۍ خورم که عقیده مې شته کې نشته لوږه پې ختمیږي، یا ډسپرین ګولۍ دې ور واچوله نو که عقیده دې شته که نه نو خوله ده نه وباسي، هغه عقیده نه غواړي. یو روحاني اسباب دي لکه دا ما چې وي سورة فاتحه کې شفا ده، دا کلک یقین او عقیده غواړي. که ستا یقین او عقیده وي ور باندې نو کار به کوي، که کلک یقین او عقیده دي نه بیا کار نه کوي. زمونږ عقیده کمزور دی، یقین هم کمزور دی. او دا هغې به زه در یو مثال درکړم. زمونږ د دین په دې کتابونو کې یو کتاب دی دلائل الخیرات ورته وایي، دا د درود شریف کتاب دی، دا وروسته یو عالم لیکلی، ټول درود شریف یې را یو ځای کړي دي، ډېر زیات یې پکې لیکلي دي. نو هغه لیکي وي دا کتاب به د درود شریف ولې ولیکم، یو ځل په لاره تېرېدم نو په یو ځنګل ورالم روانم، پیاده مزلې وې تږې شو، نو دام دا تږې شم چې ما یې خدای مرم، نو یو ځای کې مې کوی ولید چې ورالم برقه پې نشته، نو پریشان وم، یو جینۍ او ماشومه ګډه چیلی سرولې، نو ماله راله وی ما ته وی چې کاکاجي ولې مې چې بچې تږې یم اوبه نشته، وی دا کوی چې د مخکې دی، مې چې کوی خو زه وینم خو برقه پې نشته، وی دله راوباسم، ما وی خدای سره خو که دې راوستې، ما د دې جینۍ سره ګډه چیلی سره یي کیدای شي برقه به ورسره یي. جینۍ راله او د کوی په غاړه ودرېده او څه ټکي یو چوف یې کړې، وی اوبه راوچتې شوې د کوی سر له راورسېدې، کوی سر لبریز شو، سکه کاکاجي ما ته په لپو بوس کړې، وی بیا څه ټکي وی چوف یې کړې اوبه بیا ویښلله. جینۍ مې کلکه د مټه ونیوه چې بچې پیری یې کې انسان دا دې څه چلو، وی نه زه خو انسان یم، دا دې څو کړل په یو ټکي اوبه سر نه په یو ټکي لاندې، وی دا مې یو ځل د استاد جي نه اورېدلي وو چې درود شریف څوک د څه کم اجت ته پاروي نو خدای پاک یې پې پوره کوي. دا ما درود شریف وویل چې څه اجت مې ویم خدای مې کار کوي. ګوره د هغې ماشوم عقیده او عقیده نو چې عقیده دې برابرې او کلک یقین دی وي، حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی، الله فرمای وی بنده چې په ما سنگ ګمان کوي اقا سے بازو ور رسېږم، سنگ ګمان چې دې په الله وکړو ته خبر ورسېده په الله به ښه ګمان کوي. یو تاجر و سوداګر پلاره په سفر روان، نو چې دیزی پلاره په سفر نو او
او اس وسره دی سامان هم وسره دی سوداګر دی نو یو سړی وسره مرګري شو دا سړی وته وی چرته دی وی پلان کې علاقې تا وی زبر مرګري شم کما ځان سره بوزي ستا دا ساروی دی زبر سره پسور شم کری بدر کم او پلاره به سره ګپم لګو اوس هم ډېر خلک د خلکو نه ګاډي تختین او موټر ته وزر ورخېږي وی ډېر خلک دم سوچو چې د आवाज روانه مرګري به من پیدا شي او قریب هم تیواله وی تل یو ځای لور رسیدل التلاری دو شوی وی نو دا سوداګر خو پاغنی غلار روان چې مخکې به په کمالار ته نو دا بل مرګري وته وی دا غل وی دا بل لار لنډه دا ماته معلومه ده او په دې بمشتا د دې اس د دې ساوي او غیان پرې رضیاته ده او ډېر لنډه لار ده وی دا ماته نه معلومه سوداګر وته وی دا ډاکو وته وی غل ځانې د مرګري وی ماته معلومه ده وی ډېر خل چې تا ته معلومه ده زو روان تلل الاره په یو خطرناک ځنګل ختم شو مخکې لار نشته چې نشته خو چې څنګه اغازه ته ورسېدل نو دی غل چې دا مرګري دی د سوداګر دی فورن د اسنه ټوپ کړي او دی شاکی او دومره خنجرو هغه راوېستو او دی سوداګر ته وی راکوزیږي سوداګر وی خدای دا څه په مصیبت وړي په لانجه وړي وی ګور الکه دا سکار دی مال دی پکار دی نو مال بدل چې سدي ټول درکم خو ما پرېدا وینه لومبه بتا وجنما لومبه بتا وجدم رستو بدنا مال اخلم چې تا پرېدم خو سبا برا پځ خلک راوړي چې دلته ډاکو دي زماراز بپاشي دا چې ته پرېدم دا نه پرېدم او تسویه سوداګر وی خدای یو 2 رکعات مون مهلت خوراکه کنه وی دا وکړه وی دا چې دی خو ګوره دا کپړې چې پرتی دي دا ټول می وجلی دي دا مانسه منځونو خلاصول چې دا پکې لا منځو کې دا سوداګر یقین مضبوطو چې په منځو درېد او سورته فاتحه وي نو سورته تیر شو د غریب نه دا کله مرګ په جال کې دي شاته او تصری ولاړ او خنجر وسره دي نو دا آیت خلیل راغی اما یجیب المستر اذا دعا ویکف السوء آیت راغی چې څوک محتاج ای داغه مدد بسوکو کی بغیر د الله نه بل څوک کولی شي او دې جاری غریب او د آیت وی او دې کې د استا سار د خپو شروع شو څوک راغلل او چراغ یو سړی شاه سوار نیزه وسره ده چې ټس شو دا ډاکوی په نیزه وو او چې څنګه او وی غورځاو اور په بل شو پاغه ډاکو باندې وسوځید دی غریب زر ورمنډ کړي مونږ یا کړي یا نه کړي ورمنډ کړي هغه سړی ته وي تاسو کې خدای دې خوشاله زه خو دې د لوی غم بچ کړم سړی دې مردار کا ویزستا د دې آیت ام یجیب المستر غلام ما ویسنګا ویز په وم اسمان کې فرشته وجتا دا اوینو الله وجد ما یو بنده دی پلان کیږي کې غیر دی سو به مدد لور شي ما وی چې الله ز مال اجازه راځه ورشم نو ستا مدد لرا ورسید دا ولی په الله یقین دی صحابه و 2 رکعات منځ کو ټول نظام به سمید نن موږ 100 رکعات منځ کو نظام نه سمېږي غیب یو آیات وی سیستم به ټیک کېده نن ټول قران موږ وایو زموږ سیستم نه ټیک کېږي دا وی یقین مضبوط او زموږ یقین کمزور دی عقیده کله کو زموږ عقیده کمزور دی نو قران ډیر د برکت کتاب دی نو یو حق ادا دی د یو فائدہ چې تلاوت پکې دویم دا بچی ته حفظ او یاد کا دریم دا چې په معنی ځان پکې چې عمل پکې څلورم دا چې بچی باندې علم مقدس قران شریف شکر دې پدې زمونږ د من وجه نسناس فی الجمله عمل شته خدای فضل دی تلاوتونم ډیر دی عملم ډیر خلق کوي عالمانم ډیر دی حافظانم ډیر دی زمارونو یو سیز دی چې د قران لحظ زمون گریوان کې پروت دی
پاغي زمونږ عمل نشته اس شی دی ادا چې د قران نظام زمونږ په دې وطن کې نشته کنهشته روایت وړاندې شو پس ملکم جوړ شوی د قران د نظام د پاره دی قربانه ورکړې شوی د قران د نظام د پاره دی او زمونږ د مشران او زمونږ د انګریزي نظام وخت د انګریز او د قران نظام نه دی نه د غل سزا شته اسلام مطابق نه د ډاکو سزا شته اسلام مطابق او نه د زناکار سزا شته اسلام مطابق او نه د قاتل سزا شته انسان د قران مطابق د قران نظام زمون په وطن کې نشتا د قران قانون زمون په دې وطن کې نشتا په دې زمون تاسو ټول غوري غاړي باندې دا غاړه هم الاخلاصي دې لمون کوشش او مهنت وکړو نو د قران د نظام د پاره چې څوک مهنت کوي یې سره مرګرتیا وکړو او غیله به مون تاسو کوشش هم کو او د خدای نه بس سوالم کو چې الله زمون په دې وطن کې د قران نظام راولي دا یو څو خبره مې تاسو په خدمت کې عرض کړې ډېر خوشاله شوم په دې چې مولانا حامد علي صاحب تاسو ډېر دا قران سره مینا د دین سره مینا دا مې اورېدل ډېر زیات خوشاله شوم اورونو وردا د قران او د دین سره مینا تاسو مونږ د غریبانو خلکو کې دا ګوره چې کم په بسترو کې پټ پراته دي مونږ نه کوي او کم خلک په بنگلو کې پراته دي او د دین نه دي خبر بي دین هغه کوم نه کار بوي بي دین خلک هغه خدای او رسول سره دا وی مینه نشتا د غریبانو مینه نو خدای دې زموږ تاسو دا مینه نصیب کړي دا مولانا صاحب په عمر کې په دې عمل کې خدای برکت واچي او دا ماشومان دې الله نیکان صالحان وي کې ډیره خدا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف ټول په جمع وای اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم ورتا پغاړو کې ننوا چوي هارنا ګلانو وړو کړه ته مولا د قران دی پسیالو وړو کړه ته مولا د قران دی ورتا پغاړو کې ننوا چوي هارنا ګلانو وړو کړه تمنا د قران دی پسیالو وړو کړه تمنا د قران دی هند نورانی خپل مه په درونو ملک راغلی دی بسیارا هند نورانی خپل مه په درونو ملک راغلی دی بسیارا قرآن عظیم کلام پزل دے روڑو ملک راغلی دے بسیارا قرآن عظیم کلام پزل دے روڑو ملک راغلی دے بسیارا گرب دلور راوری رحمتنا گلانو وڑو کڑے تمنا د قرآن دے پسیالو وڑو کڑے تمنا د قرآن دی ہندیو طالب دمرا مقام دے قلی چی پتلب د کور زید علمان ہندیو طالب دمر مقام دے قلی چی پتلب د کور زید علما داد حضور اختیار کلام دے قلی چی پتلب د کور زید علما داد حضور اختیار کلام دے قلی چی پتلب د کور زید علما د قدم لاندے پرشتیک دی وزا
हारुना गुलालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे पस्यालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे मोरा प्यार दे बखतबर दे जका द दे बचो हाथ में कुरान पवजा रब वर कड़े पमा हशर दी जका द दे बचो हाथ में कुरान पवजा रब वर कड़े पमा हशर दे जका द दे बचो हाथ में कुरान पवजा वरता पसर बकरी अल्लाह द नुरता जुना गुलालो वडो कड़े हाथ मुना द कुरान दे पस्यालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे मोरात काशिब हमीदुल्लाह तवाजमा मुबारकबाद पढ़े रमीना वयमा मोरात काशिब हमीदुल्लाह तवाजमा मुबारकबाद पढ़े रमीना ब्या ब्या हुसामा वेज जबिन ज़ेबा तवाजमा मुबारकबाद पढ़े रमीना ब्या ब्या रब्बुल इज़्ज़त वर बांदे ओकड़ इहसान गुलालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे पस्यालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे द मुहतरम कारी हाबिद साहिबा द कोशिश नतीजा दाखुले द मुहतरम कारी हामिद साहिबा द कोशिश नतीजा दाखुले बल द कारी मौलाना रशीद साहिबा द कोशिश नतीजा दाखुले बल द कारी मौलाना रशीद साहिबा द कोशिश नतीजा दाखुले अल्लाह दे वरकड़े द दे अजर सवाब ना गुलालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे पस्यालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे शेहुल हदीस शेहुल कुरान रागले लारे कुसे हसे रंगीन कारी शेहुल हदीस शेहुल कुरान रागले लारे कुसे हसे रंगीन करे मौलाना इद्रीस से कदर दान रगले लारे कुसे हसे रंगीन करे मौलाना इद्रीस से कदर दान रगले लारे कुसे हसे रंगीन करे न खंजे शान वर बांधे वाई सलाम ना गुलालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे पस्यालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे के लनवा चावे हारुना गुलालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे पस्यालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे पस्यालो वडो कड़े हतमुना द कुरान दे ग्रामों नवाब जंगो दुकान का याद फराइदी इस्लामी केसर सदी संतर हनीफुल्लाह एवं कुदरतुल्लाह दुकान निस्त्रबा बरास्ता मदीना मस्जिद 1 सितंबर 2000